बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स उम्मीद د چې ټول به ښه وئ راځو نن یو ځل بیا بیشیمي کې په اپټیکل ایسومیریزم باندې خبرې کوو له ډېر ځنډ وروسته. نوري ایزومیریزم اپټیکل ایسومیریزم یا نوري ایزومیریزم یو ډېره جالبه انټرسټینګ خوندوره او کانسپچوال موضوع ده په بایوکیمستري کې. اسانه موضوع ده خو د ډېریو شاګردانو لپاره لږه مشکله برېښېدونکې موضوع هم ده. علت دا وي چې استادان د اپټیکل ایسومیریزم په اړه بیل څه وایي. مختلفو کتابونو کې نوري ایزومیریزم په بیل ډول باندې لیکل شوی وي. د وجې نه اسانۍ سره کانسپټ نه پې کلیر کېږي. انشاءالله ما کوشش کړی چې په ډېرې اسانه کلماتو باندې نوري ایزومیریزم سره وپېژنو. مخکې له دې چې زه په اپټیکل ایسومیریزم باندې خبرې وکړم، اول باید تاسې یو څو موضوعات زده وي، نو بیا تاسې اپټیکل ایسومیریزم باندې کلیر کټ خپل کانسپټ کلیر کولی شئ. اوله موضوع د نوري ایزومیریزم د شروع کول نه مخکې تاسې باید پلین پولرایزډ لایټ چې ورته موږ PPL وایو، دا مخفف دی، دا هم باید زده وي چې دا څه ډول نور دی، څه ډول رڼا ده. دویم اپټیکلی اکټیو کمپاونډز، دا به دویمه موضوع وي. دریم کایریلیټي، څلورم پولرایزرز. دا څلور موضوعات کم از کم تاسې مخکې له دې چې نوري ایزومیریزم باندې پوه شئ دا باید تاسې کلیر وي. اول راځم، اوله پوښتنه ده وټ آر اپټیکل آیسومرز. نوري ایزومرز څه ته وایي؟ ایزومرز مې مخکې ویډیو کې تشریح کړي دي. نوري ایزومر څه معنا؟ نوري ایزومرونه هغه ایزومرونه ته وایي چې لاندې خصوصیات ولري. اول سیم مالیکولر فارمولا، د نوري ایزومرونو به مالیکولي فارمول یو شی وي. سیم سټرکچرل فارمولا، ساختماني فارمول به سره یو شی وي. سیم فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرټیز، د دوی هغه فزیکي خواص به هم سره یو شی وي، د دوی هغه کیمیاوي خواص به هم سره یو شی وي. لکه مثلا که دا مرکبونه دي، د دوی مالیکولي A او A ډیش ما نومونه ورکړي، د دواړو مالیکولي فارمول به یو شی وي، ساختماني فارموله به یو شی وي، فزیکي او کیمیاوي خواص به یو شی. مثلا د دوی دواړو ویلي کېدو ټکی یا میلټینګ پوینټ چې فزیکي خصوصیت دی، فزیکل پراپرټي ده، دا به سره یو شی وي. همدارنګه د دوی کیمیاوي خواص به هم سره یو شی. مثلا د نوري ایزومرز ریاکشن ود الکول، د الکولو سره د دوی تعامل، د کاربن ډای اکساید سره د دوی تعامل، دا به هم سره یو شی وي. اوس به تاسې حتما پوښتنه کوي چې استاده دا خو ټول مالیکولي فارمولې سره یو شی شو، سټرکچرل فارموله یو شی شوه، فزیکي او کیمیاوي خواص سره یو شی شول، نو فرق پکې څه شی دی؟ فرق پکې دا دی بټ ډیفر ان بیهیویر ټورډ لایټس، د رڼا په وړاندې، د نور په وړاندې، د لایټ په وړاندې د نوري ایزومرونو هغه بیهیویر، هغه سلوک، هغه عکس العمل مختلف دی. یعنی یو نوري ایزومر وړاندې له رڼا سره یو قسم عکس العمل ښایي، یو نوري ایزومر به له رڼا سره بل ډول ایزومر ښایي. مثلا یو نوري ایزومر شاید وړانګې ښي طرف ته ډیوییټ کی، تاو کی، روټیټ کی، شاید نوري ایزومر دغه رڼا یا دغه لایټ چپ اړخ ته روټیټ کی یا تاو کی. دا به انشاءالله وروسته زده کړي چې دا روټیشن څه معنا لري. نو نوري ایزومرو کې فرق دا دی چې نوري ایزومرز د رڼا په وړاندې مختلف قسمه بیهیویر ښایي، مختلف قسمه سلوک ښایي، عکس العمل مختلف دی د نور په وړاندې، د رڼا په وړاندې. خو تاسې اوس باید یو خبره زده وي. تاسې باید من وایي چې استاده د لایټ کوم لایټ مراد دی؟ دې نه عام برق مراد دی، برقي لایټونه مراد دی، د شمسۍ چې کوم لایټونه دي هغه ورنه مراد دی، که د لمر رڼا ورنه مراد ده، کومه رڼا ورنه مراد ده؟ دا مهم شی ده. Remember that light should be specific. دا باید تاسې په یاد وي چې کومه رڼا تاسې استعمالوئ نوري ایزومیریزمز لپاره، هغه باید ډیره مشخصه وي، ډیره خاصه وي، ډیره سپیسیفیک. کومه رڼا به وي؟ هغه به وي PPL، پلین پولرایزډ لایټ. یعنی د نوري ایزومرو بیهیویر، سلوک، عکس العمل به د PPL لایټ په وړاندې مختلف وي. نو لنډ ډول نوري ایزومر به کوم ایزومر شي؟ دا به هغه ایزومر شي چې مالیکولي فارموله یو شی وي، ساختماني فارموله یې سره یو شی وي، فزیکي او کیمیاوي خواص هم سره یو شی وي. فرق صرف په دې کې وي چې دغه ایزومرونه PPL ته یا پلین پولرایز لایټ په وړاندې مختلف قسم عکس العمل به ښایي. دې لپاره تاسې باید اوس دا شی زده وي چې پلین پولرایز لایټ څه معنا لري. پلین پولرایز لایټ نه مخکې اول لایټ پیژنو. تاسې به لایټ په فزیک کې لوستی وي، نور یا رڼا.
ګوري لایټ از الکترومګنیټک ویوز. رڼا چې دا یا نور چې دی دا الکترومګناطیسي څپې دي، کوم میډیم ته کوم وسط ته ضرورت نه لري او خود به خود خپریږي. لکه اوس ساوند ویوز چې دي د آواز چې کومې څپې دي دا موږ چې خبرې کوو دې لپاره ایر ضرور ده که نه، نو ایر دې لپاره میډیم دی، خو د رڼا لپاره لایټ لپاره کوم میډیم ته ضرورت نشته، دا الکترومګناطیسي څپې دي. د لایټ چې دی نور وایبریټ اینډ د رڼا په دوو فیلډس کې وایبریشن کوي، چې یو ته الکتریک فیلډ وایي برقي ساحه ده، بل میګنیټک فیلډ لري. دا به تاسې فزیک کې لوستي، نو دلته سر ډیر نه سره پېښېږو. اساسي شی باید موږ تاسې پلین پولرایز لایټس وایو چې دا کوم ډول رڼا ده. دا یو بلب دی، یو لایټ ته ما لګولی ده، کله دې چې ولګولو نو دا بلب چې ولګېږي آن شي رڼا خپریږي. د دې نه دا رڼا ګورئ ما ویکټورونو سره ښودلې ده، دا رڼا هر اړخ ته خپریږي، هر اړخ باندې اهتزاز کوي، هر اړخ ته دا وړاندې ځي. که دلته زه فرض کړم چې دا یو شخص ده، ما ورته مخامخ لایټ ولګولو، دا شخص چې دا لایټ ویني ولې یې ویني؟ ځکه یې ویني چې دغه لایټ دغه رڼا وایبریشن کوي، اهتزاز کوي، خپریږي. کله چې خپریږي دا وړانګې د دې شخص سترګو په طرف باندې چې ځي دا په دې طرز باندې ځي، دا کوم ویکټورونه چې ما ښودلي دي په دې طرز باندې ځي. که زه پریکټیکل ته مثال وښیم، دلته ګورئ دا سر دی، خو داسې فرض کړئ چې دا یو سړی ده، دلته ولاړ ده او ما دلته لایټ لګولی ده. دا شخص چې کله دا لایټ ویني دا وړانګې د دې په طرف باندې راځي او دا څه رقم طرز کې راځي، ګورئ داسې په دې هر روان هم دې طرف ته دی، خو په دې هر اړخ باندې وایبریشن کوي، دې اهتزاز کوي، دې اړخ ته هم خورېږي، دې اړخ ته هم خورېږي، دې اړخ ته هم خورېږي او نورې روانې هم دې طرف ته دي. دلته بلب لګېدلی ده، وړانګې روانې دي دې طرف ته، خو چې دا ځي دا په دې طرز باندې ځي، دا ترتیب باندې. نو اوس که تاسې فکر وکړئ دغه وړانګې په دې هر اړخ باندې مختلفو پلینز باندې، نو په مختلفو لورو باندې خورېږي او بالاخره سترګو ته رسېږي او بیا موږ وینو. دا یو اورډینري لایټ د عام بلب ده، که دا د شمسي ولی وي یا د اے سی بلب وي یا چې هر یو وي، که هغه د لمر وړانګې ولي نه وي، هغه هم چې سترګو ته راځي په دې فارم کې، په دې ډول شکل باندې راځي، داسې شکل کې راځي which vibrate and different plant چې مختلفو لورو باندې خورېږي او سترګو طرف ته هم را روانې وي. اوس به مونږ پلین په اوس دا خو آرډینري لایټ دا وایي عامه رڼا شو. اوس پلین پولرایز لایټ څه ته وایي؟ ګورئ ته به دا رڼا راواخلې چې په مختلفو لورو باندې خورېږي، دا به یو آله ده، یو ډیوایس ده، یو شی ده چې هغې ته مونږ پولرایزر وایو. د دې پولرایزر نه به ته دغه وړانګې تېرې کړې، دغه وړانګې چې مختلفو لورو باندې خورېږي، په دې اړخ باندې سیده مختلف قسم لورو باندې خورېږي، عامه رڼا ده، دا به ته راواخلې په پولرایزر چې دا یو قسم ډیوایس ده، یو قسم آله ده، دې باندې به یې تېرې کړې. او د دې پولرایزر بیا مختلف قسمه دي. ما د پولرایزر یو خاص اگزامپل اخیسته ده، نایکول پریزم منشور ته وایي. د نایکول منشور چې له کیلشیم کاربونیټ نه جوړ شوی ده، یعنې ته به راواخلې دا ریډیشنز دي، دا وړانګې دي، نور د رڼا د چې مختلفو پلانز باندې لورو باندې خورېږي، دا به ته راواخلې مخ ته به ورته نایکول پریزم کېږدې. کله دې چې نایکول پریزم کېښودو، دا یو ډول آله ده چې ورته موږ پولرایزر وایو، دې باندې چې کله تېرې کړلې، د دې پریزم د دې پولرایزر کار دا دی چې دا وړانګې چې په مختلفو لورو باندې خورېږي، کله دې چې ورنه تېرولې، دغه پولرایزر به د دغه رڼا هر لوري ته چې خورېږي ټول به ختم کړي، منځه به یې ویسي، یوازې به دا رڼا پرېږدي چې په یو لور باندې وایبریشن وکړي، اهتزاز وکړي، یوازې په یو لور باندې، یو طرف باندې خپاره شي. نو ګورئ دا مختلف پلانز دی، یو د انتشار لوری دا د یو انتشار لوری دا د یو دغه د یو دغه دی. کله چې دا وړانګې ته څنګه د دې نه پاس کې، دا هر پلان به یې منځه ویسي، ختم به یې کړي، یوازې به دا رڼا پرېږدي چې له یو پلان نه تېره شي، یعنې په یو اړخ باندې اهتزاز کوي. نو اوس کله دې چې پریزم نه تېر کړه، نو دا سړی ده، دا وړانګې چې دا دلته پریزم ورته ایښی ده، منشور یې ایښی ده، اوس چې پریزم نه کله تېرې شي، دا به یو صرف دې اړخ باندې ترتیب باندې
د شخص ته رسیږي. اول خو په دې ترتیب باندې وي، داسې وي، دې طرف باندې وي، دا ډول وي. کله چې پریزم باندې تېرې کړي منشور باندې، اوس به یوازې په یو اړخ باندې، یو پلان باندې، یو لوري باندې خورېږي او بالاخره به سترګو ته را رسیږي او موږ به یې وینو. اوس دې ته بیا موږ وایو پلان پولرایزد لایټ. چې کله ته دغه اورډینري لایټ له پریزم یا منشور نه تېر کړي او هغه ټول چې کوم اړخونه یې وي، پلانز وي، هغه ختم شي، یوازې په یو پلان باندې وایبریشن سټارټ کړي، وایبریټ ان ون پلان اونلی، دې ډول رڼا ته موږ وایو پلان پولرایزد لایټ. او دغه ډیوایس ته، دغه آلې ته چې نور ټول پلانز ختم کړل، یوازې نور یا رڼا په یو پلان باندې پرېښودله، دې لایټ ته به موږ پی پی ایل نوم ورکوو، دې ډیوایس ته به نوم ورکوو پولرایزر. نو پولرایزر کار هم دا وي چې هغه رڼا چې څومره لورو باندې خورېږي، هغه ټول لوري، هغه ټول پلانز ختم کړي، یوازې دا رڼا پرېږدي چې په یو لوري باندې، یو اړخ باندې، یو طرف باندې وایبریشن وکړي. دې ډول رڼا ته به موږ وایو پلان پولرایزد لایټ. نو پلان پولرایزد لایټ یا پی پی ایل داسې رڼا ده، داسې لایټ ده چې یوازې په یو پلان باندې، یو اړخ باندې خورېږي او د څپې اوږدوالی یا ویولنتي هم یو شی وي. دې ډول لایټ ته موږ وایو پلان پولرایزد لایټ. نو مخکې له دې چې ته آپټیکل ایسومیریزم زده کړې، نوري ایزومیریزم باندې ځان پوه کړي، تا باید اول پلان پولرایزد لایټ زده وي، ځکه چې نوري ایزومرو بیهیویر یا عکس العمل یا سلوک چې بدل وي، مختلفې عادي پی پی ایل په وړاندې وي. یعنې که ته اوس دغه پی پی ایل راواخلې، دغه رڼا چې په یو پلان باندې، یو اړخ باندې یوازې اهتزاز کوي، دا ته د دې پی پی ایل په وړاندې د نوري ایزومرو بیهیویر مختلف، بعضې به رایټ سایډ ته ډیویټ کوي، بعضې به لیفت سایډ ته ډیویټ کوي. د دې لپاره چې ته آپټیکل ایسومیریزم زده کړې، نو تا باید پلان پولرایزد لایټ زده وي، ځکه چې آپټیکل ایسومیریزم د ټول پراپرټیز سره یو شی، خصوصیات سره یو شی. فرق صرف په دې کې وي چې یو نوري ایزومر به پی پی ایل سره یو قسم سلوک ښایي، یو اړخ ته به یې تاووي، بل آپټیکل ایزومر به پی پی ایل یا پلان پولرایزد لایټ بل اړخ ته روټیټ کوي، تاووي به یې. صرف دا ډیفرنس په آپټیکل ایسومیریزم کې.